سلامونه درنو لیدونکو. کله چې موږ د پښتورګو د روغتیا په اړه خبرې کوو نو تر ټولو قوي او اغیزمنه لاره چې موږ یې د ساتنې لپاره لرو هغه زموږ ورځنی خوراک دی. ساینس په واضحه ډول ثابته کړې ده چې ځینې طبي خواړه د پښتورګو د حجرو ساتنه کوي، د فلټر کولو سیستم یې پیاوړی کوي، التهاب کموي او د پښتورګو د کمزورۍ خطر راټیټوي. دا خواړه یوازې دودیز باور نه دی بلکې علمي څېړنې ګټې تایید کړي دي. له تصدیق شویو ګټورو خوړو څخه یو مهم ګروپ هغه سبزیانې دي چې شنې پاڼې لري. دا سبزیانې د انټي اکسیدانونو، ویټامین سی، ویټامین ای او فایبر ښه سرچینه ده. کله چې دا مواد بدن ته داخل شي د پښتورګو په حجراتو کې هغه زیان رسونکي مالیکولونه بې اغیزې کوي چې د التهاب او د زړښت سبب ګرځي. شنې سبزیانې د وینې فشار په متوازن ساتلو کې مرسته کوي او دا چې لوړ فشار د پښتورګو تر ټولو لوی دښمن دی نو دا خواړه په مستقیم ډول د پښتورګو ساتنه کوي. سربیره پر دې فایبر د کولمو له لارې زهرجن مواد جذبوي او له بدنه یې وباسي چې په دې سره د پښتورګو په فلټرونو بار کمیږي. میوې هم د پښتورګو لپاره له علمي پلوه ډېر ارزښت لري، په ځانګړي ډول مڼه او توتان. مڼه د حل کېدونکي فایبر یوه بډایه سرچینه ده چې د وینې د شکر او کلسترول په کنټرول کې مرسته کوي. کله چې شکر او کلسترول کنټرول شي د پښتورګو د رګونو ساتنه کیږي او د پښتورګو د کمزورۍ خطر راټیټیږي. توتان د قوي انټي اکسیدانونو درلودونکي دي. دا مواد د پښتورګو حجرې له اکسیداتي زیان څخه ساتي، د التهاب کچه یې راکموي او د پښتورګو د فلټرونو جوړښت خوندي کوي. له تصدیق شویو خوړو څخه بل مهم ډول صحي پروټینونه دي او په دې برخه کې کب یا ماهي ځانګړی ځای لري. د ماهي غوښه د لوړ کیفیت پروټین لري چې بدن ورته اړتیا لري، خو په عین وخت کې اومیګا 3 شحمیات هم لري. اومیګا 3 هغه طبي غوړ دی چې علمي څېړنو یې ثابته کړې چې د پښتورګو التهاب کموي، د وینې فشار راټیټوي او د پښتورګو د مزمنو ناروغیو پرمختګ ورو کوي. کله چې التهاب کم شي د پښتورګو فلټرونه کم زیان ویني او د وینې تصفیه په ښه ډول ترسره کیږي. دا مهمه ده چې پروټین په اندازه وخوړل شي ځکه ډیر زیات پروټین د پښتورګو لپاره اضافي بار جوړوي، خو د کب په څیر سالمې سرچینې د پښتورګو لپاره تر ټولو خوندي انتخاب دی. هغه سبزیانې چې پوټاشیم یې کم وي د پښتورګو د روغتیا لپاره ګټې لري، لکه ګازرې، بادرنګ، ګلپي او ښه چمتو شوي کچالو. دا خواړه بدن ته ویټامینونه او فایبر ورکوي، په ځانګړي ډول د هغه کسانو لپاره چې د پښتورګو فعالیت یې کمزوری شوی وي. دا ډول سبزیانې د وینې د منرالونو توازن ساتلو کې مرسته کوي او د پښتورګو پر فلټرونو فشار نه زیاتوي. اوبه که څه هم خواړه نه دي خو د پښتورګو د روغتیا بنسټ بلل کیږي. له علمي نظره پښتورګي یوازې هغه وخت په سمه توګه